دې کې باس خلک وایي چې حضرت شیخ صاحب چې دی هغه دونه غټه شهادت مرتبه ته ملو شو نو انیس احمد صاحب چې د غیبر خوردار دی هغه باقاعده چې دی نو دا فرمایلی دي چې کله په 1991 کې زما والد صاحب زما نیکه سره شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه سره حج لتلیو پړومبه پیروي زما والد صاحب تلیو وی چې کله په وقوف عرفه چې دینو په هغه کې وی دعا غوښتا د عرفه روز وا او وی الته دعا غوښتانو شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه وی په جوش کې ډیر راغلی او دعا غوښتانو په هغه دعا کې چې دی وی دا دعا و چې یا الله مال د شهادت مرګ راکې مونږ خو ټول لګیا او امین مو پسوي بس مونږ امین وې خو زما والد صاحب چې دی شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې هغه ټیم کې په ما دا وخت او درې چې دا په کم ځای کې حضرت شیخ صاحب دعا غوښتا نو فرمایي چې په 2005 کې شیخ صاحب بیا ډیر زیات بیمار شوی او په 2007 کې چې دینو مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه هغه شهید کړي شو د شهادت هغه مرتبه ته ملو شو او وی چې چونکه په هغه حلقه کې وسره د ما والد صاحب موجودو نو په هغه ټیم کې امین ټول په دې باندې کړو نو وی چې په 2007 کې زمان نیکه چې دی هغه شهید کړي شو او په 2026 کې چې دی نو دار زما والد صاحب شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه هغه تم الله د شهادت مرتبه ورکړه او هغه هر قسمه د دین خدمت چې دی هغه یو قسم د دین خدمت ته نه پاتې شوی هر قسمه شعبه کې هغه د دین خدمت کړو وی یو دا د شهادت مرتبه ته پاتې او هغه ول الله ورکړه نو الله دې د هغه د شهادت قبول کړي او الله دې مرتبه اوچته کی جنت الفردوس کې دی الله اعلی مقام ورکی او دا څومره سعی چې د دین د پاره کړی د الله د ټول سعی قبول کړي